نن د شنبې ورځ د 1900 د مې د میاشتې 9مه نېټه ده چې د 1409 هجري شمسي کال د ثور د میاشتې د 21مې نېټې سره په لندن کې ماخوستن 5 بجې او په افغانستان کې د ماښام په وړاندې 8 او په پاکستان کې د ماخوستن په کال 9 بجې دي. دا د زه ارغنداوی او زما موږ د حاضر یو او خپل پروګرام وړاندې کوو. معنی دا وه چې د خبرونو لنډیز د خلیج عرب هېوادونو روغه کړۍ چې د منځني ختیځ په کنفرانس کې برخه واخلي تر څو د اسرایلو سره په مستقیمه خبرو کې داخل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې واشنګټن ممکن د عراق په شمال کې د کردانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو د نوې پرېکړې لټه وکړي. د بنګلادیش ځینې برخې په داسې حال کې چې دا هېواد د تېر طوفان د زیان سره په مبارزه کې دی د نویو سیلابونو او زلزلې له امله متاثره شوي دي. د نړۍ دا وخت په پروګرام کې به د نورو موضوعګانو په ثانیه د منځني ختیځ د سولې کنفرانس په کشمیر کې حالات او لانجه او نورې موضوعګانې اورول کېدای شي. خو لومړی اسماعیل نیاز او د خبرونو تفصیل. د خلیج شپږ عرب هېوادونو که چیرې وشي د منځني ختیځ د سولې په کنفرانس کې د ګډون کولو سره روغه کړي تر څو د سیمې د مسألو په هکله په مستقیم ډول د اسرایلو سره خبرې وکړي. دا فیصله د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي جیمز بیکر لخوا اعلان شوې او د خلیج د همکارۍ د شورا د اوسني رئیس یعنې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر لخوا تایید شوې ده. تر اوسه یوازې مصر د اسرایلو سره په ښکاره مذاکرې کړي دي. اوس ښاغلی بیکر د سوریې په ماموریت بوخت دی. نوموړي ویلي دي چې د منځني ختیځ د سولې په لاره کې مهمه خنډ اوس لرې شوی دی. د خلیج هېوادونو روغه کړې چې دوی به د خلیج د همکارۍ د شورا عمومي سکرتر د څارونکي په صفت ولیږي که چیرې اسرایل او د هغه عرب ګاونډي د سولې د کنفرانس لپاره سره کښېږي. ښاغلی بیکر سبا د جمهور رئیس اسد سره د غونډې وروسته د دمشق نه قاهرې ته سفر کوي تر څو هلته د جمهور رئیس مبارک او د شوروي د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي الکساندر پسنتنیخ سره خبرې وکړي. د شوروي د بهرنیو چارو وزیر پرون د اسرایلو د حکومت د مشرانو سره د خبرو وروسته اوس په مصر کې خبرې کوي. نن ښاغلي پسنتنیخ په قاهره کې وویل چې دی په زیات احتیاط سره د منځني ختیځ د سولې د کنفرانس په هکله خوشبینه دی. هغه وویل چې هیله شته ده او که چیرې د دې هیلې د ترسره کېدو هڅه ونه شي نو دا به خطر تراژیدي وي. ښاغلي بیکر د واشنګټن نه د روانېدو وړاندې وویل چې دی ممکن د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نوې پرېکړې لټه وکړي تر څو د ملګرو ملتونو پولیس قوې ته اجازه ورکړي چې دا وخت په شمال کې د ژغورلو سیمو اداره په لاس کې واخلي. هغه وویل چې د دې کار هدف به د کورد مهاجرو د ژوند ساتنه او د ایتلاف قوو ته د دې ځای نه د وتلو اجازه وي. ښاغلي بیکر وویل چې د ده په ګمان په دې هکله د امنیت د شورا ملاتړ ترلاسه کول به ګران نه وي. واشنګټن په بغداد غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د قوې په هکله په خپلې ردونې د سره فکر وکړي. په داسې حال کې چې بنګلادیش تر اوسه هم د تېر طوفان د فاجعې د تاثیراتو نه د ځان خلاصولو په مبارزه کې دی. اوس د دې ملک ځینې سیمې د تازه سیلابونو او سپکې زلزلې په اثر متاثره شوي دي. نوې سیلابونه د بنګلادیش په شمال ختیځ د سلهټ او مالوي بازار په اطراف کې راغلي دي. د بارانونو له امله اوبه د سیندونو د غاړې نه اوښتې او په زرګونو خلک یې بې کوره کړي دي او هم یې مرګ او ژوبله رسولې ده. د زلزلې مرکز د هند د میګالیا د ایالت سره په پوله کې و او ویل کېږي چې د وروستۍ پېښې په اثر ودانیو ته زیان رسېدلی ولې د مرګ او ژوبلې په هکله معلومات نشته. په ډاکا کې زموږ خبریال وایي چې اوس نړیواله مرسته بنګلادیش ته رسول کېږي ولې بیا هم دا هېواد د ناروغیو او لوږې د پرابلمونو سره مخامخ دی. د هند صدراعظم ښاغلي چندرشیکر په پاکستان غږ کړی چې دا په خوله چې د هند په کورنیو امورو کې مداخله پای ته ورسوي. ښاغلي شیکر د هند په شمالي ایالت راجستان کې د خپلې انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې پاکستان
کشمیر ته د دوی د پولې د لارې د خرابکارانو پاڅونونه پلان کړی. د هند لخوا دا ټول په تېره اونۍ کې د هند د امنیتي قوو لخوا د پاکستان پولې ته نږدې د څه ناڅه 80 کسانو د وژل کېدو وروسته لګېدلی دی. هند د دې پېښې قربانیان په غلا سره ننوتونکي او پاکستان د وسلې ملکي کسان بللي دي. د هند د کانګرس د ګوند یو سیاستمدار د دې هېواد په جنوبي ایالت اندرا پردیش کې تښتول شوی دی. راپورونه وایي چې د دې ایالت د اسامبلې غړی ښاغلی سودر کومار د نکسلایټ شریکانو لخوا تښتول شوی. په دې پېښه کې د کانګرس د ګوند یو کارکوونکی وژل شوی او 3 نور یې ټپیان شوي وو. د تېر چهارشنبې په ورځ د اندرا پردیش په ایالت کې د کانګرس د ګوند بل غړی ښاغلی ریډي د نوموړو شریکانو لخوا وژل شوی و. د هند د جمو او کشمیر په ایالت کې بېلتون غوښتونکو په څو سیمو کې په امنیتي قوو حملې کړې دي. ویل کېږي چې د دې حملو له امله یو تن وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. په سرینګر کې په زرګونو مسلمانان د ښار په زړه برخه کې په هغه هدیره کې چې د تېرې اونۍ 14 وژل شوي کسان پکې ښخ شوي وو راټول شوي. پولیس د پاکستان په جنوبي ایالت سند کې وایي چې په دې ځای کې 3 چیني تابعات د لار وهونکو لخوا تښتول شوي دي. تښتول شوي 3 کسان چې نامونه یې نه دي ورکړي د یوه ساختماني ټیم غړي وو چې د کراچۍ په شمال کې کار کول. د پاکستان د سند په ایالت کې د مارچ په میاشت کې تښتول شوي 2 جاپانیان څخه 2 اونۍ پخوا د پولیسو لخوا پیدا شوي وو. د پاکستان حکومت د دې راپورونو څخه انکار کړی چې د دوی د ازادېدو په مقابل کې پیسې ورکړل شوي دي. د 10 نه زیاتو کلو وروسته د سریلانکا د سیمه ییزه لومړۍ انتخاباتو د رایې ورکولو حوزې تامین شوي. په عمومي توګه دا انتخابات په سوله ییزه ډول تېر شوي دي. په دې انتخاباتو کې د توقع نه زیاتو یعنې څه ناڅه 80% خلکو برخه اخیستې او زموږ د کولمبو خبریال وایي چې دا کار د جمهور رئیس د مراسمو حکومت د خلکو د باور د زیاتېدو انعکاس کوي. دا انتخابات د سریلانکا په شمال او ختیځ کې نه دي ترسره شوي چېرې چې حکومتي قوې د تامین شریکانو سره په جګړه کې دي. د سریلانکا د سیمه ییزه انتخاباتو د لومړۍ نتیجو د ترلاسه کېدو هیله سبا کېږي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د نړیداو پروګرام او دا هم د پروګرام مهم موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر د سوریې پر لاره په 2 میاشتو کې د منځني ختیځ څلورم سفر پیل کړی دی او د یوه اعلان په ترڅ کې ویل شوي چې سعودي عرب او د خلیج نورو هېوادونو موافقه کړې چې د عربو او اسرائیلو د سولې په کنفرانس کې برخه واخلي. دا هم د نورو معلوماتو سره یو ځای د قاهرې څخه د بارنابه میسن راپور. سعودي عرب مخکې ویلي وو چې دا به په خپله د عرب اسرائیل د حمل په تجویز شوي کانفرنس کې برخه نه اخلي. خو د ښاغلي بیکر د اقدام سره د مرستې پیاوړي دي. خو اوس د خلیج محتاط هېوادونه یو ګام مخکې اخیستو ته ډاډمن شوي دي. امریکایان وایي چې د خلیج د همکارۍ شورا په کانفرنس کې بلې شرط په ګډون کول سبا شوی چې که به هست یو ناظر وبللی شو څوک چې به د خلیج د همکارۍ د شورا په عمومي سکرټر وي. د شورا 6 غړي به هم په سیمه ییزو غونډو کې ګډون کوي چې هغه د منځني ختیځ د وسلو په کنټرول، اوبو په وسیلو او د چاپېریال ساتلو غونډې په کشالو به بحث کوي. مطلب دا چې دغه مسلو به په بحث کې د دوی پوره ګډون وي، یوازې د حاضرانو په حیث به نه کېږي. ښاغلي بیکر د سره شام په سفر روانو اخبارچیانو ته دا څرګند کړ چې د عربو او اسرائیلو ترمنځ به له منځ د کشالې په پام هغوی د افغانانو ووضع کوي چې اسرائیل سره نوي خبرونه او د فلسطینیانو نمایندګان د چا په حد به چې به دا قیاس کېږي چې په دې به سره سلا شي چې هغوی دې باید څوک وو. ملي سفارتکار وایي چې د منځ په خبرو کې د سعودي مولویتیا باید تبعید کوونکي یو تګلید شوي. هر کله چې دوی به هرومرو هغه کشالات راولاړوي چې دوی سره یې تر ټولو نه زیات تعلق دی، د بیت المقدس ګرانه مسکله. په تجویز شوي کانفرنس کې د برخه اخیستو په لړ کې د خلیج د عربو سره کېدل یو مهمه خبره ده. ښاغلي بیکر وایي چې په دې معنی به لږ نه لږ د دوی خنډ لرې شي چې عرب هېوادونه
به ناست وي د اسرائیلو سره به جوړجاړه کوي. منځني ختیځ ته له رسېدلو مخکې ایران په اسرائیلو دا زیات شوي فشار ښکاره کوي چې وښایي او چې هغوی وښایي او شروع کړي. ښاغلي بیکر به د شوروي خارجه وزیر ښاغلي الیزندر سلمیک سره خپلو مشورونه عملي کوي. دوی به په قاهره کې دوه غونډې کوي. سر مبارک او نور فکري مشرانو سره د لیدلو نه وروسته ښاغلي پیسمن وایي چې ده دا یقین دی چې تر اوسه مشکلات لا طبقه کول دي دواړه عملي او خیالي. دا و د قاهرې څخه د برنارد میسن راپور. اوس هم د کشمیر لانجه. د کشمیر پر سر د هند او پاکستان اړیکې مخ په خرابېدو دي او په همدې ترڅ کې د هند صدراعظم ښاغلي چندرشیکر پاکستان ته اخطار ورکړی چې د کشمیر په کورنیو چارو کې لاس ونه وهي. دا هم د نورو معلوماتو سره یو ځای د ډیلي څخه د ثبات چکرورتي رالېږلی راپور. د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو ته د کشمیر د اوس وخت د پیښو په سر زیان رسېدلی دی. د هند صدراعظم ښاغلي چندرشیکر کشمیر ته په غلا د ننوتونکو او خرابکارانو کې پاکستان لګولی دی. هغه پاکستان ته خبرداری ورکړی چې هند به د ده په خوله د پاکستان لخوا د بدمرغه پیښو زغم ونه شي کولی. د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې په تېره اونۍ کې د هند د امنیتي قوو لخوا د کشمیر په پوله کې د 80 کسانو په وژل کېدو سره زیات متاثره شوي دي. دا کسان د هند لخوا د پاکستان نه په غلا ننوتونکي بیان شوي وو، ولې د دې پېښې قربانیان د پاکستان لخوا ملکي بېوسۍ کسان بلل شوي. ښاغلي چندرشیکر د هند د انتخاباتو په روانه مبارزه کې د دې هېواد په شمالي ایالت راجستان کې په تکرار سره دې موضوع ته اشاره وکړه او دا کار یې د پاکستان لخوا نوی تهدید وباله. ښاغلي چندرشیکر د پاکستان د صدراعظم نواز شریف څخه وغوښتل چې دا ډول اقدامونه پای ته ورسوي. د هند صدراعظم وویل چې دا پاکستان ته د دوستۍ لاس خوځولی و، ولې تعصب کوي چې اسلام آباد د دې کار نه ناوړه ګټه اخیستې وه. د کشمیر کیسه په هند او پاکستان ترمنځ روانه شخړه تر اوسه د هند په انتخاباتي مبارزه کې مهمه مسئله نه ده. ښاغلي چندرشیکر وویل چې د هند دا آرزو چې د ګاونډیو هېوادونو په خصوصي ډول د پاکستان سره ښه کړي باید د متن کمزورۍ په ډول غلط تعبیر نه شي. هغه په کلکه وویل چې هېڅ قدرت نشي کولی چې کشمیر د هند څخه بېل کړي. دا و د ډیلي څخه د ثبات چکرورتي راپور. اخوا نن د کشمیر په پایتخت سرینگر په زرونو کشمیري مسلمانانو د شهیدانو په هدیره کې راټول چېرته چې د چهارشنبې په ورځ پولیسو د جنازې پر ګډون کوونکو ډزې وکړې او 14 کسان مړه او 50 نور یې ټپیان کړل. دا هم د نورو معلوماتو سره یو ځای د سرینگر څخه د یوسف چمیل راپور. د چهارشنبې تر پېښو او ډزو وروسته د کشمیري مسلمانانو او هند اړیکې نورې ترخې او خرابې شوې. یوسف جمیل وایي چې نن د هر چا سره چې خبرې او مرکه وکړه هغوی وویل چې بې موجبو پولیسو پر جنازه ډزې وکړې او کوم دلیل موجود نه و. نن سهار په زرونو خلک او ښځې د چهارشنبې د وژلو ګرد ورغله او پر شویو پاتې خپلې او څپلۍ ولیدل شوې. دا په کومو کسانو څخه پاتې وې چې د چهارشنبې په ورځ د پولیسو تر ډزو لاندې راوستل شوه. یوسف جمیل وایي چې د سړک پر اوږدو خلکو نارې وهلې چې موږ ازادي غواړو. د هغه ایالت والي د ریس تقسیمه دا پېښه د پروپاګنډا کار وبلل او ویې ویل چې خرابه کاروایي شوې ده. 3 تنه امنیتي کسان د خپله کاره لري او حکومت وایي چې په دې برخه کې د تحقیق وکړل شي. حکومت اشاره کوي چې پولیس هغه وخت ټوپک راواړول چې تر حملې لاندې راغلل. په یوه بله پېښه کې د کشمیر په اننتناګ څخه راپورونه وایي چې د هند مخالفو کشمیري بېلتون غوښتونکو یو امنیتي عسکر وژلی او 2 نور یې ټپیان کړي دي. دا د سرینگر څخه د یوسف جمیل راپور. اوس هم د پاکستان په لور. د اسلامي جمهوري اتحاد د واکداره ګوند او مخالف ګوند پیپلز ډیموکراتیک الاینس ترمنځ نن موافقه وشوه
چې په سند ولایت کې اختلافونه په موافقه حل کړي. د پارلمان د ګډې کمیټې غونډه چې د وزیر اعلی جان صادق علي سره وکتل په یوه مثبت نوټ سر ته ورسېده او دواړو خوا وویل چې د خبرو د نتیجو په هکله مطمئن او ډاډه دي. دا هم د نورو معلوماتو سره ووځئ. د کراچۍ څخه د ظفر عباس راپور. د شریک پارلماني ټولګي د حیثیت په سر د یوې هفتې نه د زیات اختلاف په وروستو دواړه خواوې بالاخر په خپلو کې سلا شوې چې کیني او په خپلو کې په خبرو زړونه تش کړي. په شریک پارلماني ټولګي کې درې حکمرانان او نور د حزب مخالف غړي وي او دا د نواز شریف د حکومت او د بېنظیر بوټو د حزب مخالف پارټۍ ترمنځ ده. د دې یوې ډزنامې نه وروستو جوړ شو چې په سند ایالت کې د کړاوونو او عذابونو او سیاسي ځورونې د سني شریک تحقیقات وکړي. په د سند مشورې د اسلام آباد د ډلې د هېڅ ټولګي سره د لیدونه بیخي امتیاز وکړ. که چېرې دا کراچۍ پرې نه وځي نو هغه او د ده د حکومت تحقیقات وکړي. په ورته د دغه ویلي وو که دا ټولګي کله شکایت کوم ورغی او جنو معنو ته به ور کېږدي او کوشش به دا وکړي چې دا رفع کړي. د دې د حیثیت په هکله د زیات بحث نه وروستو ټولګي اخر کراچۍ ته ورغی او جان صادق علي سره یې د هغه په پاتې کول کې د شپږو ساعتونو یا شپږو غړو یو اوږده ونه وکړه تر څو دواړه خواوې وویل چې د خبرو په نتیجه دوی پورته سره ده. د تېرې یې بیان افتخار ګیلاني دی چې دواړه خواو یو بل شکایتونه واورېدل او په دې سلا شو چې د ټولو بدګمانو په شریکه جواب ولټوي. د صوبایي اسمبلۍ د خپلو غړو د تختولو په هکله د حزب مخالف تورونو ته چې کله د ده پام وګرځولی شو چې د هغې په سبب شریک ټولګی جوړ شوی و نو نیغ جواب یې ونه وي. د هغې په ځای وي چې دواړه خواوې به وړاندې په خبرو کې هر څه سمدم کړي. ده مخکې د حزب اختلاف په دلیل ټینګه هم ونه کړه چې ګنې دوی سند ته صوبې ته د اقتصادي ټولګي په حیث راغلي دي. د ظفر عباس په راپور د نړیدال پروګرام پای ته رسي. درنو اورېدونکو، اوس هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې ستاسې پام د تېرو خاطرو پروګرام ته رااړوو. پروګرام درنو او قدرمنو اورېدونکو، السلام علیکم. دا د یو ځل بیا ارغنداوی ستاسې په خدمت کې حاضر شوی دی. درنو اورېدونکو، په خپل دې پروګرام کې به وګورو چې آیا پښتانه بهادر او لړاکو پوځیان وو او که څرنګه. کرنل محمد شریف خان چې په خپله افریدی او د بغدادي اوسېدونکی دی او په پوځ کې لوړ رتبه افسر پاتې شوی دی، د پښتنو د بهادرۍ په هکله د یوې پوښتنې په جواب کې وایي: دا خو یو عجیبه سوال دی. تکړه خو د هغې د تاریخ نه معلومیږي چې پښتون قوم خوا که هغه د غیر علاقې دی یا د سیمې دی، د افغانستان دی یا د پاکستان دی، هغه د خپلې تورې نښې د ده په ټولو درو کې په تاریخ کې هر چا ته معلومې دي او په فوج کې هم هغې دا لوی لوی جنګونه چې کوم شوي دي، کوم چې د 1914-18 یا د اوسنۍ د 1939-45 کې، په دې کې په دواړو کې پښتنو وکټوریا کراسز اخیستي. رښتیا هم پښتنو د تاریخ په اوږدو کې د سکندر، چنګیز خان، مغولو او د انګریزانو سره په سختو جګړو کې لاس و ګرېوان وو او سخت تاوانونه یې ور واړول. د خپل ټاټوبي نه علاوه هغوی په انګریزي پوځ کې د نړۍ په نورو هېوادونو کې په جګړو کې برخه اخیستې وه. یو هم د تورو مردان زرداد خان دی چې په ډېرو هېوادونو کې په دوهمه نړیواله جګړه کې وجنګېدی. په دې هکله زرداد خان وایي:
40 کې زه په آرمي کې بلتی شوم په RISC کې او 41 اپریل کې زه د بمبې نه کېناستو او سویس کې شو په شپ کې کنه او د هغې ځای نه بیا د مصر کیمپونو ته لاړو او هلته موږ بیا یونټونو ته ډسټریبیوټ شو نو په محاذ کې یو طرف ته ایټلي او جرمن ملګري وو او بل طرف ته برټش آسټریلین او فرانس او نیوزیلینډر او انډین دا خلک وو نو کله یې موږ په مخه راواخیستو او کله یې موږ په مخه واخیسته دغسې جنګ به کېده تر دې پورې چې موږ بیا هغوی په امریکا شامله شوه په جنګ کې نو د امریکې په وجه باندې هغوی ریټایر شروع کړ نو موږ ورپسې و هغوی مخکې نو ټول هم په ټیونس کې راګیر کړل سم قیدیان کړل څه مړه شو څه چې دی نو هینډز اپ شو نو د هغې ځای نه موږ بیا را روان شو بای روډ راغلو فلسطین ته نو د جولان په غرونو کې موږ ټریننګ وکړو درې میاشتې دغه ټریننګ پوره شو بیا په جازونو کې کېناستو او په سیسلي باندې حمله وشو سیسلي چې سلنډر شو نو په اټلي باندې حمله وکړه نو چې اټلي هم واخیسته ټول میلان ته ورسېد د میلان نه حکم ملاو شو چې تاسو شپ کې کښېنئ یونان باندې حمله یونان ته لاړو نو په یونان کې موږ تقریبا 9 میاشتې تېرې کړې ایتنز او سلونیکا او داسې نور لرې ښارونه چې وي دا فتح شو او هغوی وتښتېدل جرمنیان ښه قیدیان شو نو بیا موږ ته یې اډر وکړی چې کوم پرانه خلک دي نو تاسو به بیا چوټۍ باندې نو موږ ته یې د 2 میاشتو چوټي راکړه او شپ کې کېنولو بمبی کې یې کوز کړو هندوان هم د پښتنو په بهادري او مېړانه قانع دي او په خپلو ولسي کیسو کې پښتنو ته په درنه سترګه ګوري کیپټن بګوان سینګ چې په صوبه سرحد کې پوځي افسر پاتې شوی دی د پښتنو په هکله وایي ये पठान जो हमारी पत्थर में थे ये वाली जिले के थे और دا پټانان چې زموږ زیاتره د میوال ځینې وو او ډېر ښه جنګیالي وو او ډېر په ادب او ښه مذهبي خلک وو او ما سره چې څومره مینه هغوی وکړه دومره مینه نور راسره نه وې کړې ځکه چې هغوی زه خپل ګڼلې وه او ما هغوی خپل ګڼل انګریزي افسران هم قانع او وایي چې پښتانه بهادر او لړاکو دي او هغوی ته یې په راتو علاقو کې سردردي پیدا کړې وه بریګیډیر پرنډاګاسټ چې په صوبه سرحد کې لوړ رتبه افسر و وایي I was in the Indian Army, as my father was and my grandfather. زه د انډیا په فوج کې څخه چې مې پلار او نیکه وو د انډیا فوج له انډیا د پولې حفاظت کول وو پېښور او پوهه سره پلي کړه داسې د پټانانو خلاف کول وو څوک چې د ټول نه زیات جنګي خلک وو چې چړې مؤثره روزګار پېښ شوي او عجیبه خو دا ده چې زموږ تاسو پټانان سره جګړې پېښې شوې حملې مو سره یو تربله وکړې خو ناشنا خبره دا ده چې زموږ تاسو سره خوښي او مینه پیدا شوه د دې ځای خلک ډېر ماړه نه وو شتمن نه وو نتیجه دا شوه چې د پښتون اوچتې جذبې ته ګوره تل به یې د برټانیې نریت علاقو ته په حملو راتلل او موږ ته یې ډېر مشکل پېښ کړی وو خو موږ په پښتنو قبیلو کنټرول ساتو چې زیات مشکله ورڅخه په سر کې جوړ نه کړي دا به د انګرېزانو د مهاجر وړونکي ملک په ذریعه کېدل دا به په پیسو د امن ساتل وو دی به لکه د مورثي بادشاه نه وو دی به جرګې خوښول
او جرګې به لرې کوو. او چې به لرې شو د قبایلي ماجبې تلې راغلی وو. دا چې پښتانه خوارۍ او مجبوریت لاچاره کړي وو تر څو حملې وکړي، ولې ځینې کسان دا پړه پر برټانیې ور اړوي. د برټانیې پوځي زرداد خان په دې برخه کې وایي نو فرنګیانو چونکې زموږ په دې ملک باندې حکومت وکړي، هغوی دا ملک هغوی داسې ساتلي وو چې دی د نور هندوستان نه غریب ساتلي وو. په دې کې هغوی دغه څه کارخانه څه د روزګار لپاره څه بندوبست نه و کړی. دپاره دې چې دا فایټنګ خلک دی، دې لړاکه خلک دي. نو دې ته که کارخانې موږ جوړې کړو نو بیا به زموږ فوج کې څوک نه پاتې کېږي. نو دې وجه نه هغوی موږ بلکل بوټي ټکي ساتلي وو، که نه موږ له ترقي نه وه راکړې. څه چې یې کړي په هندوستان کې او پنجاب کې یې کړي، لیکن دې ملک باندې هغوی هېڅ قسم د قوم د ترقي نه ورکړي. او دغه وجه وه چې موږ خلک د بوک افلاس او غریبۍ له وجې نه په فوج کې بندي شوي وو. د هغوی خدمت هم کوو. په فوج کې د بهادرۍ نامنلو اصول او انضباط هم مهم دی. په عمومي توګه پښتنو د ډسپلین پوره خیال ساتلی وو، ولې ځینې بې احتیاطه او دومره اعتنا یې نه کوله. داود بیواچ په صوبه سرحد کې پوځي پاتې شوی دی، اشاره کوي. ډېر ښه راسکران وو، ډېر ښه سپایان وو، خو کله کله لږ بې اعتبار وو. عام طور کار یې ډېر کم وو. نه یوازې دا چې انګرېزان د دا ډول بې اعتنایي او بې پروایۍ ته متوجه وو، بلکې مقامي او هندي افسران هم د دا ډول پېښو سره مخامخ وو. کرنل شرما چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د ابزرویشن او څارنې په غرض د هند په شرقي ساحل کې اچول شوی وو، د یو پښتانه پوځي په هکله خبره کوي. The Japanese had captured the British colonies. جاپانیانو د برطانیې مستعمرې ونیولې چې ورکې ملایا، سنګاپور، برما او انډامن نکوبار جزیرې شاملې وې. له دې نه علاوه انګرېزانو فکر کاوه چې جاپان به په هند هم د بحري قواوو حمله وکړي. نو په همداسې حالاتو کې موږ د هند د سمندر په غاړه کې د ویشاکھاپټنم په سیمه کې اچول شوي وو تر څو څارنه وکړو او د جاپاني لړیو د نږدې کېدو خبر ورکړو. زما سره د مخابرې او سیګنل ډېر پرسونل راسره وو چې په هغوی کې یو هم د صوبه سرحد زمان خان وو. خو زمان خان لږ شان بې احتیاطه او په داسې حال کې چې خطره سخته زیاته وه، هغه زمانه وغوښتل چې د لور د واده په مناسبت 3 میاشتې رخصتي ورکړي. څنګه چې زمان خان پخوا هم په دې بهانه رخصت اخیستی وو او زه ښه پوهېدم چې د هغه به نن واده نه دی. نو ما ځکه ورته وویل چې دا وخت د رخصتي او تګ نه دی. اخر نتیجه دا شوه چې زمان خان په وایرلیس کې یو میسیج به کمانډینګ افیسر ته ورغی چې ورکې زما نه شکایت او د چوټۍ غوښتنه شوې وه.